إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله رب العزت چې څومره حمدونه او ثناګانې ووایو نو هغه کمې دي، او د الله رب العزت چې څومره شان بیان کو، دغه صفات بیان کو، دغه عظمت بیان کو، هغه کم دی. د هغه نعمتونو په مقابله کې کم نعمتونه چې الله رب العزت موږ ته را نصیب کړي دي، او په هغه ټولو نعمتونو کې لوی نعمت هغه د دین سره تعلق، او د الله د کتاب سره تعلق، د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو سره تعلق، د صحابه کرامو د نیکانو خلقو د سیرت د ژوند سره تړون د الله رب العزت لوی نعمت دی. قرآن کریم او حدیث او دغه شان د دین باقی علوم زده کول د هغه نعمت دی که ټول عمر یو سړی سجده الله ته ولګي او د دې شکر ادا کوي نو نشي ادا کولی. الله رب العزت دا احسان په موږ باندې بیا وکړو، او موږ دغه په احساناتو کې، دغه په نعمتونو کې ډوب یو، د سر نه د خپو پورې، او د اول نه د اخره پورې، او د پیدایش نه د مرګ پورې، او بیا د هغې نه بعد چې کوم مراحل دي ټول د الله نعمتونه دي، ټول د الله نعمتونه دي. نو الله دا احسان په موږ باندې وکړو چې بیا یو پیر توفیق راکو د هغه دې کتاب ته د ناستې او په دې کې د سوچ او د فکر او په دې باندې د ځان د پوه کولو توفیق راکو. نو دا دوره الحمدلله د 2023 کال او د اسلامي تاریخ د 1445 کال د الله په توفیق سره شروع کو، او څومره مسلمانان وروڼه خویندې چې هغه تیر شوي کال دا دوره اورېدلې وه، د تیر شوي کال څه پکې موږ سره وو، اوس هغوی د خاورو لاندې دي. کله چې سړی دغه طرف ته سوچ وکړي نو هله انسان ته دا نعمت محسوس شي. او زمونږ دا څه عجیبه ژوند دی، ما وختي څه لیکل کول نو سوچ مې کوو بیا دې خبرې ته. زمونږ دا عجیبه ژوند دی، بس یعنی دا یقین هم نشتی چې سکند بعد به یم او که نه به یم، نو کال بعد به یم او که نه به یم، دا غټه خبره ده. او نښتې داسې یو دي دنیا پورې لکه مونږ چې بس الله پیدا کړي م دقې دپاره یو چې خوراک څښاک به کوو، پیسې به ګټو، دنیا به ډېره. نو کال ژوند موږ تیر کو، او د هغې نه بعد بیا الله موږ له توفیق راکو. نو دا لوی نعمت دی د الله، او لوی احسان دی د الله په موږ باندې. قرآن کریم کې سوچ او فکر کول او په دې باندې پوهه د الله رب العزت هغه چاته نصیب کوي چې څوک د دې په لټون کې رښتینی، یعنې د دې سیم نه دی چې الله هر چاته نصیب کوي. دا دین دومره سپک نه دی چې بس هر کدو کریله ته الله یو توفیق ورکوي. الله دا دین بعضو خلکو ته ښایي، او بیا بعضو له په هغو کې توفیق ورکوي چې خلکو ته یې بیان کړي. داسې خو نه دی چې ته ګاډي ته وخېږې او چابي پې ته وکړه وځه، داسې ګاډی چلول خو نه دي،
یا بل څه د دنیا څه کار خو نه دی، دا دین دی. د الله سره تعلق ساتي، د الله د پیغمبر سره تعلق ساتي. دا هر سړي ته دې توفیق نه میلاویږي، او که دې توفیق درته نه میلاو شوی نو دې غم وکړه چې ته په هغه خلکو کې نه یې چې الله دې دین د زده کړې دپاره چاڼ کړي دي. او دا توفیق الله د چا له ورکوي چې څوک یې لټون کوي. ما دا خبره کوله، یعنې زه دې په طلایي کې پروت یم، ما دې خپه په خپه باندې اچولي یو، یا الله په دې یو شپه کې زما نه شیخ الاسلام ابن تیمیه جوړ کړه، او چې زه سهار راپاڅم او زه په قرآن پوه شوی یم، او چې زه سهار راپاڅم او زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو پوره پوه شوی یم، دا د لیونو خبرې دي چې څوک یې داسې کوي. محنت به وکړي، کوشش به وکړي سره د اخلاصه، څه نه څه به ورکړي، څه نه څه به ولګې، بدن به ستړی کړي، نو لږ ډېر علم به درته وشي، لږ ډېر. او ځکه دا مشهوره خبره چې علم له به ځان ټول ورکړي نو تا له به لږ څه درکړي. مونږ الټه چلېږو، مونږ وایو لږ څه به ورکړو، خو چې ټول راکړي دا لا بیا هم ښه دی چې وایي چې لږ څه به ورکړو. وایي زه هېڅ هم نه ورکوم، خو چې علم راله ځان ټول راکړي، داسې نه شي کېدی. نو چې څوک هم قرآن کریم باندې د پوهېدو کوشش کوي، الله ورته توفیق ورکوي. او هغه سړی ډېر لرې دی او ډېر لرې دی، صرف په ارمانونو کې پروت دی چې محنت او کوشش نشته، او دا وایي زه هم غواړم چې په قرآن باندې پوه شم. دا زمونږ دا مجلس چې کوم شروع شو د نن نه، او که الله ژوند راکړو ویې غوښته او دا به 2 میاشتې، دا د الله رب العزت سره لوی تجارت کول دي. تجارت اصل دا دی، دغه نه دی دا چې کوم بازارونو کې تاسو له چغې چغارې اورئ، یا سحر کې مزدورو پسې چې کومې منډې. تجارت اصل چې کوم حقیقي پاتې کېدونکی تجارت دی، هغه دا دی چې سړی زنګونان مات کړي د الله د کتاب زده کولو لپاره، او د دین د زده کولو لپاره د لوی تجارت دی د الله سره. الله رب العزت سورة فاطر کې وایي، او دې ته غوږ کېږدئ ګوره: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. کم خلک چې د الله کتاب لولي، دلته لوستلو نه مراد په دې کې دننه عمل، په دې باندې ځان پوه کول، د دې نورو ته خو دا ټولې خبرې پکې دننه راځي. او منځونه قایموي. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه. او کم مال چې ول الله ورکړی د هغې نه په پټم لګي او د هغې نه په ښکارم لګي. څه وایي الله؟ یرجون تجارة لن تبور. دوی امید د هغه تجارت لري چې هغه نه ختمېدونکی دی. زموږ مقصد پکې دی الله د کتاب سره د تعلق دی. یعنی کم سړی چې د الله د کتاب سره تعلق ساتي، زده کوي، ځان پې پوه کوي، دی په داسې تجارت کې مصروفه دی، الله وایي لن تبور، پای کې نقصان نشته. تجارت کې خو یا ګټه یا نقصان دی، دې تجارت کې نقصان نشته، دې کې د سره تاوان نشته. دا نشي کېدی چې یو سړی دا ووایي چې زه 2 میاشتې کېناستم، ما پکې یو ورځ تاوان وکړو، ما پکې یو منټ تاوان. د سراسر ګټه ده، سراسر ګټه هغه په دې تجارت کې ده. عثمان بن عفان رضی الله عنه مشهور حدیث دی او امام بخاری راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې غوره کس هغه څوک دی چې قرآن زده کوي او نورو ته یې ښیي. دا غوره کس دی چې زده کوي او نورو ته یې ښیي. دا تزکیه او شهادت چې دا سړی غوره دی، داسې د عام چا له طرف نه نه، دا د رسول صلی الله علیه وسلم له طرف نه دی. او یو حدیث کې راځي دی تجارت ته ګورئ، دا کم تجارت چې موږ نن شروع کوو باذن الله، الله دې طاقت راکړي، دې تجارت ته وګورئ، دا څومره لوی تجارت دی. تاسو ګورئ معمولی تجارت کې نه
بیا بس خو هغه ملګري دي چې بس ابتدایي درس ته ګرم ګرم کېږي یا 2-3 ورځې یا یو هفته او بیا قصه ختمه. سوچ وکړه چې د اول سر نه د آخري سره پورې ناسي. عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دی، وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن فی الصفه. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر راووتو او موږ صفه کې. صفه د مسجد نبوي د اخره کې د فقرا چې کوم صحابه کرام او غریبانان او کورونه نه او ځایونه نه هغه به اوسېدو. نو موږ هلته ناسو را جمع شیو. وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ایکم یحب ان یغدو كل يوم الى بطحان او الى العقيق. پتاسو کې کم سړی دا خوښي او دا حدیث په توجه سره وور. پتاسو کې کم سړی دا خبره خوښي چې دې روزانه بطحان علاقې ته ځي یا عقیق ته. بطحان د مدینې سره خوا کې علاقه ده، عقیق هلته یو خوړ دی، وادي دی، د هغې نوم دی. فیأتی منه بناقتین کوماوین. دی ځي دغه ځي ته، یعنې زه ډېر لرې نه دی. او دا 2 ځایونه په دې خاص ذکر کړي دي ځکه چې دې کې به په هغه زمانه کې مشهوره میله لګېده د اوښانو. د اوښانو د خرڅولو د اغوستو مشهورې میلې چې به لګېدې په کې 2 دا علاقې وي چې دا په دې مشهورې شوې وي. نو چې دی هلته ځي او 2 اوښان راولي، عام نه کوماوین، هغه اوښ چې د قوبه پې دنګی، او په اوښانو کې قیمتي هغه چې د قوبه یې مزیداره دنګی، دا بیا د نورو نه قیمتي. څوک وی دا خوښوي؟ ها عجیبه دا د فی غیر اثم، یعنې د اوښان به راولي د سره به پکې ګناه نه به پکې رشتې پرې کېدلي. هغه یا رسول الله نحب ذلك، دا خو هر سړی خوښوي. او هغه زمانه کې خو خوښوي ځکه چې هغه وخت کې خو اوښ یو ډېر اهمیت والا څاروی و. موږ یې نن سبا خوښوو. اوس یو سړی وي چې ته روزانه ځي 2 اوښان راولي او قیمتي روزانه ځي او درته میلاویږي. تاسو غواړئ که نه غواړئ؟ اوښ خو لا ګټه خبره چې څوک راته وایي چې کمزوري غونته کې بیزې 2 میلاویږي چې روزانه ورځي موږ پسې ځو. بیزې غټه خبره 2 چرګان د ورځې در کې ځو بسي 2 چرګان. وی موږ ټول دا خوښوو. ناغو ته افلا یغدو احدکم الى المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب الله. چې تاسو کې یو سړی د الله کور ته ځي او 2 آیته یې زده کوي، 2 خیر له من ناقتین، دا 2 آیته یې زده کول د ده لپاره 2 اوښانو نه غوره دي. و3 خیر له من 3، او 3 آیتونه د 3 اوښانو نه غوره دي. و4 خیر له من 4، او 4 د 4 اوښانو نه غوره دي. ومن اعدادهن من الابل، او بیا پسې وبرازه. چې یو سړی د اول سر نه د اخري سره پورې ناسي. دې کې د قرآن تلاوت هم دی، دې کې د قرآن اورېدم دي، دې کې په قرآن باندې ځان پوه کول هم دي. اوس سوچ وکړه چې دا پوره قرآن ووایي الله رب العزت به دله څنګه اجر ورکوي او د څومره لوی تجارت وکړو. ښه معمولي کتاب نه دی. ګوره تاسو چې لاس کې نیولی دا معمولي خبرې نه دي، دا د الله خبرې دي. او چې د یو خبرې شان معلومول غواړې که نه، او د یو خبرې اهمیت، نو دا معلومه که چې دا خبره چا کړې ده، بیا به تا ته د خبرې اهمیت معلوم شي. دا زمونږ د مخلوقاتو منځ کې دا مسئلې انسانانو، یاره دا خبره د چا ده، د فلاني غټ علم ده. نو چې کله ته وایي چې د فلاني غټ علم ده، نو خبره څه شي؟ قیمتي شي. ته دا خبره زمونږ یو انډیوال لګیاو هغه دا کول، او دې له څوک توجه نه ورکړي. دا خبره د وزیر اعظم ده، دا د باچا صاحب ده. څه مو خیال دی چې خبرې د الله رب العزت دي. او الله قرآن کې وایي وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. الله دې تخپل خبرې ویلي، کلام الله،
دا حقیقی دا الله خبری دی الله دا خبری کړي دي جبريل علیہ السلام ته اوریدلی دي به رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي او څومره چې د چا سره محبت دي دومره به داګه د خبرو سره محبت دي څومره چې د چا سره مینه دومره به داګه د خبرو سره مینه دا د الله خبرې دي او حدیث کې راځي حسن حدیث ته د سند په اعتبار سره ان فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ته دا معلومه کنه چې الله د خبرو څه فضیلت ته په دې نورو خبرو د مخلوقاتو چې څومره خبرې دي نو وګوره د الله څنګه فضیلت ته په دې مخلوق باندې کوم ځکه الله کوم ځکه مخلوق دغه شان کوم ځکه د الله خبرې او کوم ځکه د مخلوقاتو خبرې دا د الله خبرې دي او چې کله قرآن د الله خبرې شو نو غوره شوي د هر چا د خبرونه اوچتې شوي د هر چا د خبرونه او خوښې دي د الله دا خبرې ځکه چې د الله خبرې دي نو څوک چې د دې سره تعلق ساتي هغه اوچت دی څوک چې د دې سره تعلق ساتي الله رب العزت ورسره محبت کوي څوک چې د دې سره تعلق ساتي دی غوره مخلوق دی ولې ځکه چې هلته د تعلق د خبرو سره دی چې هغه خبرې غوره دي دا هغه خبرې دي چې د مخلوقاتو نه دي دا به تاسو پته ولګي 2 میاشتو کې چې دا خبرې کېدی نشي چې یو مخلوق یې وکړي داسې خبرې چې الله رب العزت چیلنج ورکړی او دی د قیامته پورې ټولې دنیا ته او صرف انسانانو ته نه پیریانو ته چې د دې قرآن د یو صورت په شان صورت راوړي او دې کې ټول وړي کې صورت 3 آیته دي سورۃ الکوثر او د اوسه پورې نه چا داسې صورت راوړی دی او نه راوړی شي دلیل دی به دا خبرې د الله دي قرآن دا کوم کتاب سره چې زمونږ واسطه ده دا عزت دی زمونږ د ټولو دا ګوره شرف دی چې الله رب العزت دا کتاب مونږ ته نصیب کړی او چې کله دا کتاب راوالي کنه او د دې تلاوت کې یا ځان پې پوه کې نو شکر د الله دا کو چې تاله طاقت درکو د دې د زده کولو چېرته خپل احسان چاته یاد نه کړي او چاته یاد الله ته یاد چې زه ستا کتاب ته ناست وم یا مولوي صاحب ته ویل دا خو د مولوي صاحب کتاب خو نه دی او چې نه وې مې وایه دا خو احسان د الله دی چې تاله د عزت درکړی دی الله رب العزت په قرآن کې وایي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم الله ما تاسو ته داسې کتاب درلېږلی دی چې په هغې کې ستاسو عزت دی په هغې کې ستاسو شرف دی په هغې کې ستاسو چې د هغې سره تعلق وساتو تاسو به اوچت خلک شئ عظیم مخلوق به شئ نو قرآن عزت دی سراسر عزت دی او بیا عزتونه چې کوم د آخرت دي الله اکبر دنیا کې خو عزتمن یي خو بیا د آخرت هغه عزتونه هغه زمونږ د سوچونو نه بره دي نو د هغې باره کې به انشاءالله که وخو خبره به راشي دا کتاب چې کوم تاسو د هغې په هغې باندې د پوهېدو دپاره نن راجمع شوي یئ دقه د هدایت لار ده بس یعنی که هدایت غواړې د دې کتاب نه علاوه بل ځای کې نشته که یو سړی چې حدیثونو کې دی نو خو حدیثونه هم تا ته قرآن ویلي دي چې په هغې عمل کوو خبره بیا قرآن ته واپس شو د قرآن موږ ته لار د حدیثونو ښوولې ده الله راته ویلي دي چې د پیغمبر تابعداري کوو نو هدایت هغه به دې قرآن کې دی الله سوی سورة بني اسرائیل کې إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يقينا دا قرآن هدايت کی خی خلقو تا آغا لارا چا آغا نیغا دا جسره کینی او دا ازدکی یا نورو تا خی اللہ بے گمراہ کی اللہ بے گمراہ کیگی چی کل دکی اخلاص نے کله دې د زړه نه وي او د هدایت د لټون په نیت نه وي هغه به جدا مسله ده سورة الزمر کې الله وي الله نزل احسن الحديث الله
په خبرو کې غوره خبرې رالیږلې دي د دې نه غوره خبرې نشته نورې د دې نه ښایسته خبرې د پاسه نشته د دې نه رښتینې خبرې د پاسه نشته کتابا متشابهه کتاب دی یو شان دی په مضبوطوالي کې په حکمتونو کې په رښتینوالي کې یو شان کتاب دی صفت ته وګوره تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله وی کوم خلق چې یریږي د الله نه هغوی غونې ځیږ شي د قرآن د لاسه دا غونې به هله په موته باندې ځیږ شي چې موته خو د قرآن پوه شو چې دې کې څه دي دا دوره دا مجالس دي دې دپاره چې موږ پرې پوه شو په موږ باندې غونې ځیږ شي ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله او دې سره پستی شي سرمنې زړونه اطمینان او سکون راشي دې قرآن سره ایت مې دې دپاره وي ګوره ذلك هدى الله يهدي به من يشاء دا هدایت الله دی چې چاته پې نیغه لار ښیي ښیي دا قرآن د هدایت کتاب دی چې په دې قرآن د عمل شروع کنه اخري دې په جنت ودرېږي بل ځای ته یې نشي ووایي دا نشي کېدی چې یو سړی دې په قرآن باندې صحیح عمل کوي او دې دې د جنت نه علاوه به بل ځای باندې ودرېږي دا نه معلومه کړه حدیث کې راځي امام ابن حبان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی ابشروا خوشحاله شئ موږ ته وی خوشحاله شئ زموږ ټولو دپاره خوشحالي ده او چې دې مجالسو کې څوک کښېني د هغوی دپاره لویه خوشحالي ابشروا فإن هذا القرآن دا قرآن چې کوم دی طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم د دې یو سر د الله په لاس کې دی یو سر ستاسو په لاس کې دی د دې قرآن یو سر د الله په لاس کې دی یو ستاسو په لاس کې دی فتمسكوا به مضبوط راونیسئ فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا کدا مضبوط راونو تاسو به چېرته نه ګمراه کېږئ څه مطلب دی دی چې یو سر د الله په لاس کې دی یو سر زموږ په لاس کې دی معنا د دې مثال دی وپړی دی او دا یو حدیث کې راځي داسې یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی وی کتاب الله قرآن د الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض دا پړی د الله دی رسۍ د الله ده چې د رسۍ راغلي د اسمان نه ځمکې ته نو اوس ته سوچ وکړه چې تا پړی نیولی او په بر رواني چې څو پورې دې نیولی ته کامیابې او چې دا پړی دې پرېښودو راولېږي او د ملا تیر دې ماتېږي دا د هدایت لار ده اوس دا یو د دې کتاب یو سر یعنی مثال د پړي سره ورکړی دی چې یو سر د الله لاس کې دی یو ستاسو لاس کې دی نو تا به کوم ځای ته رسئ الله ته دې رسئ واضح بل هېڅ ځای ته تا نه رسئ اوس که څوک دا غواړي چې زه الله ته ورسم او چې څوک دا غواړي چې زما تعلق د الله سره جوړ شي نو د هغې دپاره دا قسمه مجالسو کې ناسته پکار ده هسې نه کېږي په ارمانونو باندې محنت به کې کوشش به کې نو ته به یې زده کې څه نه څه حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی انی تارکم فیکم ثقلین زه په تاسو کې دوه درنې خبرې پرېږدم احدهما کتاب الله یو د الله کتاب دی من اتبعه كان على الهدى په دې قرآن پسې چې څوک روان شو کنه هغه به په هدایت ومن تركه كان على ضلاله او چا چې دا کتاب پرېښود هغه به ګمراهي او یو حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي اولهما کتاب الله دغه دوه خبرو کې اولنی د الله کتاب دی فيه الهدى والنور په دغه کتاب کې هدایت دی په دغه کتاب کې رڼا ده عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو اثر دی ډېر ناشنا اثر دی په دې قسم روایت اثر امام حاکم امام دارمی راوړي
هغه وی ان هذا القرآن مأدوبة الله، دا قرآن مأدوبه ده الله. مأدوبه په عربي کې څه ته وایي؟ لکه چې څه په دسترخوان باندې څه کېږي او خلکو له دعوت ورکړي چې راشي دې طرف ته. نو وی فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم، د دغه دسترخوان نه چې څه زده کولی شي زده کړي او څه فایده ترې اخیستی شي وایلی. بیا وی ان هذا القرآن هو حبل الله، دا قرآن رسی ده د الله له طرف نه. هو النور الشافي، دا قرآن نور دے پا دی کی شفا ده. وعصمه لمن تمسك به، چاچی دا قرآن مضبوط ونیو الله به د جهنم نو د عذابونو نه ساتي. بیا مخکې وی اوږد اثر دی، وی لا تنقضي عجائبه، د دې قرآن هغه عجایب، د دې حکمتونه، د دې فایدې نه ختمېدونکې خبرې دي. ولا يخلق من كثرة التردد، من كثرة الرد، او د ډېر ویلو سره زړېږي نه. سبحان الله، د ډېر ویلو سره زړېږي نه. یعنی زه درته په هغه رب قسم خورم کوم رب چې پیدا کړی او د الله په کور کې نن زه دا دوره داسې شروع کوم لکه چې اول پیر ورته ناست یم. د الله په توفیق سره سیدنا حمد لکه سویم کال دی بلکل لکه اول پیر چې زه ناست یم د الله کتاب ته. بیا دا خو لا پرېږده دوره تفسیر کال کې یو پیر راځي قرآن د قاري نه تپوس کې چاته یادي روزانه مراجعه کوم الحمدلله. خو چې روزانه وایو لکه اول پیری چې وایو، یعنی یو سړی وړوکوالي کې قرآن یاد کړي او بیره د عمر اویا اتیا کاله شي، اویا اتیا کاله، او دی بیا هم د قرآن داسې وایي لکه اول پیری چې وایي. پوه شي د الله خبرې دي. نو عبدالله بن مسعود وایي چې دا هغه کتاب دی چې په لوستو سره نه زړېږي، وایي دا مضبوط راونیسئ. فإن الله يأجركم، الله وی تاسو له اجر درکوي د دې په تلاوت، د دې په لوستو، د دې په ښوو، د دې په زده کولو. او چا داسې ویلي دي وی په عربۍ کې مأدوبه هم راځي او په عربۍ کې مأدبه هم راځي. مأدبه په عربۍ کې څه ته وایي؟ ادب زده کولو ځای یا هغه ځای چې سړی ته ادب زده کوي. دواړه خبرې صحیح دي. قرآن کې آداب دي او ما د نږدې یو درس کې خبره کوله چې ادب زده کوي نو کوم ځای ته به واپس کېږي؟ قرآن او حدیث ته. دې ته به واپس کېږي نو هله به ادب ته زده کوي. د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو اثر دی، وی ضمن الله، زموږ ټولو دپاره زیری خو چې څوک پې عمل وکړي، ضمن الله لمن قرأ القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. دا ګرنټي د الله د طرف نه دی چې څوک دا قرآن لولي او څوک یې زده کوي، څوک پې عمل کوي، دی به په دنیا کې نه ګمراه کېږي، په آخرت کې به نه بدبخته کېږي. دا ګرنټي د الله د طرف نه ده چې دا سړی به نه ګمراه کېږي په دنیا کې او په آخرت کې به نه بدبخته کېږي. دا کوم کتاب دپاره چې موږ را جمع شوي یو، دا د برکتونو نه ډک کتاب دی. ډک کتاب، بلکې د برکت سرچینه ده. د برکت سرچینه الله رب العزت سوی سورة الانعام کې وهذا کتاب انزلناه مبارک، وی دا کتاب موږ نازل کړی دی برکتونو والا دی. همدقه شان خبره سورة الانعام په بل ځای کې ده، یو څو آیته بعد وهذا کتاب انزلناه مبارک. سورة الانبیاء کې الله سوی وهذا ذکر مبارک انزلناه، الله وی دا نصیحت برکتونو والا نصیحت ما تاسو ته درلېږلی دی. سورة صاد کې الله سوی کتاب انزلناه الیک مبارک، کتاب ما درلېږلی دی ستا طرف ته ډېرو برکتونو والا دی. الله وی
برکت څه ته وایي چې خیر په یو شي کې همیشه وي. نو زده د الله خبرې دي، مخلوق نه دی، د الله صفت دی، په دې کې به څنګه خیر نه وي؟ او خیر او برکت دی د الله د طرف نه. امام ابن القیم رحمه الله په خپل یو کتاب کې نه، په یو څو کتابونو کې هغه دا موضوع څېړلې ده. نو هغه څه وایي؟ وایي قرآن حقدار دی د دې چې دې ته مبارک وویلی شي. ولې؟ ځکه چې وایي د دې خیر ډېر دی، دې کې فایدې دي، دې کې نقصان نشتی، دې کې وایي فایده د دنیا ده، فایده د آخرت ده. برکت ته ګوره، په دې کې وایي علم د اولنو او د آخرنو پروت دی. برکت ته ګوره، په دې کې لار د هدایت ته، دې برکت ته ګوره، په دې کې شفا د بدنونو او د زړونو ده، په دې کې رڼا ده چې ته پې د ګمراهۍ د تیرو نه راوځي، په دې کې هر هغه مسله ده چې ستا ورته ضرورت دی. برکت نور څه ته وایي؟ او چې دې زده کړو سکون راحت، چې بچو ته دې وښو، هغوی ادب یې زده کړو، هغوی دین یې زده کړو، د هغوی نه الله ګډ سړي وکړو، یعنې نه ختمېدونکی برکت دی. آخرت کې بیا هغه برکتونه د هغې ذکر به انشاءالله راشي. قرآن د الله هغه فضل دی په موږ باندې چې حقدار دی د دې چې موږ پرې خوشحاله شو. او قرآن کې الله وایي سورة یونس کې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ووایه ای پیغمبره دې خلکو ته چې د الله په فضل او د الله په رحمت باندې خوشحاله شي. هو خیر مما یجمعون. دا فضل د الله او رحمت د الله غوره دي د هغه سرو زرو سپینو زرو نه چې خلک یې جمع کوي. ابو سعید الخدري رضی الله عنه دې په تفسیر کې وایي فضل الله القرآن. فضل د الله قرآن دی، رحمت د الله دا دی چې ته د دې قرآن سره تړلی. اگر که دې تفسیرونه نور هم شته، خو دا یو دی. فضل د الله قرآن، رحمت د الله دی چې ته ورسره تړلی. وسوچ وکړه دا کوم ملګري چې دلته ناست دي او کوم چې دا درسونه به اوري او ویني، الله تعالی کتاب درکړی دا خو فضل د الله دی. ته ورسره تړلی دی، د باندې رحمت کړی چې دی په ډېرو نه دی کړی. او دا چې نه دی پې کړی نو دا هم د هغوی د کوتاهۍ د لاسه نه دی کړی. الله چا سره ظلم نه کوي. و سبحان الله دا صحابه کرام به په قرآن باندې څنګه پوهېدو، دې ته سوچ کوئ. امام ابن کثیر رحمه الله په تفسیر کې دې آیت لاندې یو قصه راوړې ده. وایي کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین، نو د عراق نه کم ټکسونه چې هغوی ایښودي وو په غیر مسلمو باندې، نور چې څه کم مال به راتو، میاشت په میاشت هغه راغی یا کال په کال. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه راووتو دا مال یې کتو چې څه رالو د عراق د طرف نه. نو د هغه سره د هغه یو غلام و، یو مری و چې آزاد کړی و. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا اوښان شمارل، اوښان راغلي. نو څومره یعنې چې هغوی ویلی او د څومره چې امید و د هغې نه زیات و اوښان، ډېر زیات و. نو عمر وی الحمدلله. نو دی غلام دا وی هذا والله من فضل الله ورحمته، دا خدای الله فضل او رحمت. عمر وتی کذبت، خطا شو. ليس هذا هو الذي يقول الله قل بفضل الله وبرحمته، دا نه د الله فضل دی او د رحمت دی. هذا مما يجمعون، دا په هغه څه کې دي چې خلک یې جمع کوي. او الله وی فضل د الله او رحمت د الله په دې خوشحاله شي، دا غوره دي د هغه څه نه چې خلک یې جمع کوي، او دا اوښان هم په هغه څه کې دي چې خلک یې جمع کوي. فضل د الله، رحم د الله، دا خو دین دی، دا خو قرآن دی، دا خو دینداري ده. او ځکه زه تاسو ته دا خبره وکړم چې په دې مجلس کې ناست خلک مناسب نه ده د یو دینداره سړي سره او د قرآن د زده کوونکي سره او د یو عالم سره چې هغه د چا دنیا ته پس کېږي.
یا سرو زرو او سپینو زرو ته دې پس کېږي. نه، موږ له چې الله کومه مالداري را کړې ده که نه، دا څه بل شی مالداري ده. یو سړی به صحیح و، د هغه ګاډی به صحیح، د هغه بنګله به صحیح و، د هغه جایداد به صحیح، نن یې سبا نه یې. دا کتاب قیامت په ورځ به دله سفارش کوي د الله په مخ کې چې جنت ته یې دننه کړی نه که نه، چې جنت ته یې دننه کړی نه، تا نه پرېږدي. مالداري دا ده. خوشحالي په دې وکئ، په دې خوشحاله شي چې الله رب العزت تاسو ته دا کتاب نصیب کړی دی، په دې دله د ایمان توفیق در کړی دی، او بیا دلته کښېنولي د دې زده کولو ته. قرآن دا کوم کتاب چې د هغې لپاره موږ را جمع شو، نور او رڼا ده په دنیا کې او په آخرت کې. الله وایي يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. اے خلقو تاسو ته دلیل د الله تر طرف نه درغلی دی، قرآن دلیل دی. مخکې وایي وأنزلنا إليكم نورا مبينا، او ما درلېږلي د الله وایي رڼا ښکاره، دا رڼا ده. موږ د نږدې ورځو کې سورة الانعام تفسیر کوو. کوم ملګري چې موږ سره کینی هغوی ته به یاد وي. الله مثال بیان کړی و، یاد دی چاته؟ صحیح، او رڼا ورسره مثال بیان شوی و د مسلمان او د کافر، د دیندار او د بېدینه. نو الله رب العزت وایي چې هغه سړی چې الله رب العزت هغه له رڼا ورکړي، ژوندی کړي او بیا له رڼا ورکړي، او دې هغه رڼا کې ژوند تېروي. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، دې په شان د هغه چا کېدی شي چې هغه په تیارو کې او د تیارو نه راوځي، کېدی شي نه. یو سړی قرآن وایي، یو سړی قرآن زده کوي او قرآن په مجالسو کې کښېني، دا کېدی نه شي چې دی د هغه چا په شان شي چې هغه د قرآن د مجالسو نه وایي. قرآن که غواړي چې الله ته نږدې شي، غواړي که نه غواړي؟ ټول غواړو، او موږ ناست هم دې دپاره یو، او الله په دې خبره ګواه کوو چې موږ دلته ناست دې دپاره یو، او موږ به کینو دې دپاره. که هغه د روجې په خوله یو، که هغه ستړي یو، که هغه دمه یو، که هغه بیماران یو، که روغ یو، که غریبانان یو، که مالدار یو، دې دپاره کینو چې الله ته نږدې شو. نو دا واوره، یو اثر د امام حاکم راوړی دی د خباب ابن الارت رضی الله عنه، وی ان استطعت ان تتقرب الى الله، که الله ته نږدې کېدی شي که نه، خباب وی که الله ته نږدې کېدی شي فإنك لا تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. که الله ته نږدې کېده غواړي، نو الله ته چې څنګه یو سړی د الله په خبرو نږدې کېدی شي، دې په بل څه نږدې کېږي. دا خبرې د هغه دي او هغه د خپلې خبرې خوښې دي. نو چې ستا د هغه د خبرو سره تعلق وي، د هغه رب سره به تعلق جوړېږي چا چې دا خبرې دي، نو هغه ته به نږدې کېږي. الله ته د نږدې کېدو لویه لار هغه دا ده چې موږ د الله د کتاب سره تعلق وساتو. موږ ټول دا دعوه کوو چې موږ الله سره محبت کوو، او دا هغه وخته پورې اوسنی مسلمان کېدی نشي چې الله سره محبت نه کړي. او د الله د پیغمبر سره عبدالله بن مسعود وایي، امام طبراني دا اثر راوړی دی، او بیا هر سړی ځان ته سوچ وکړي، من احب ان يعلم انه يحب الله ورسوله. که څوک دا لیده غواړي، د ستاسو ټول لپاره امتحان دی، زما لپاره او ستاسو لپاره، او چې څوک یې اوري. که څوک دا کته غواړي چې دی د الله سره او د الله د پیغمبر سره محبت کوي او که نه کوي، او څومره محبت کوي، نو وی فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. که دی د قرآن سره محبت ساتي او د قرآن سره تعلق ډېري، دی په الله او د الله په رسول مین دی. واضح خبره. د الله سره محبت موږ دلته کښېنئ،
د الله سره محبت موږ دلته راجمع کوي د الله سره محبت موږ دې ته مجبوره کوي چې موږ دنیا شاته گزار کو دلته کیږو دا بغیر د دې نه کیږي خو بیا روجه کې ماسپښین نه ماښامه پورې کېناسته دا بغیر د الله سره د محبت نه کیږي د الله سره محبت سپین ږیری ځوان ماشوم روغ بیمار زنانه نارینه تور سپین مالدار غریب دا چې کینی هر یو او دې مجلس کې زنګون مات کړی کنه د الله سره د محبت تلاسي قرآن میراث ته زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چاته وایي چې پلار مالدار وي ورته وایي چې پلار سره د مال ډېر دی نو دی ورته د هغه د مرګ نه مخکې خوشحاله کېږي میراث کې به ورته یو ټوټه ځمکه پاتې شي سبا له دې دی وځي عجیبه ذهن دی د انسانانو داسې شي ته دومره خوشحاله کېدل نامناسب دي او چې زه اوس تا سره داسې وکړم چې تا له خپل موبایل درکړم دې طرف ته توجه ساتئ د قرآن یو عزت دا دی چې د چا خبرې کېږي د هغه خبرو ته به غوږ ږدي د الله خبرې د هغه د کتاب باره کې خبره ده زه اوس یو سړي له موبایل ورکړي چې دا موبایل ولا هفته بعد به درالم او دی ورته څومره خوشحاله دی کم عقل نه دی که هوښیار دی یو هفته بعد یې نه رالم نو ته به دې څه وکړي زما ځمکه زما کور او دومره ورته خوشحاله او ښه راته پته دی چې دا هر څه پاتې دي کم عقلتوب دی خوشحالي چې د حدودو نه واوړي دا کم عقلتوب شي میراث د رسول صلی الله علیه وسلم هغه دغه پیسې او ځمکې او جیدادونه نه دي هغه د قرآن او د حدیثونه دي او دې کې راته یو روایت بیانومه خوشحاله به شي امام طبراني راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه بارک راځي وی انه مر بسوق المدینه هغه ورځ د مدینې په دې بازار باندې تیر شو فوقف عليها نو دې بازار ته ودرېد ویا اهل السوق اے بازار والو ما اعجزکم څه کمزوري یې عجز یې هغو ته وما ذاک یا ابا هریره ولې موږ خو زور لګولی دی په بازار کې ولاړ یو ته څه کمزوري د دې نه خو زورور بل څوک بازار ته م راوتي وو منډې وو کوششونه م کوو نو ذاک میراث رسول الله یقسم وانتم ها هنا هغه ذکر وي د رسول صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي او تاسو دلته ناست یې الا تذهبون فتأخذون نصیبکم منه لاړ شي خپل نصیب ته والي خپل برخه والي او خلکو منډې کړي اين هو کوم ځای کې تقسیمیږي وي په المسجد جومات کې وی خلک راووتو په تادۍ سره منډې والي ابو هريره رضی الله عنه په قضیې کې ولاړ خلک لاړو بیا راغلل هغه ته یې ما لکو ولې ویا ابا هريره قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم مخلاق ورته نشته تقسیمیدو ابو هريره ورته ویل تاسو څه ولیدو جومات کې هو نو جومات کې خو موږ ولیدو الله اکبر رأينا قوما يصلون څه خلک ولاړو لمانځه وقوما يقرؤون القرآن سلګي تلاوت کوي وقوما يتذاكرون الحلال والحرام او سنستي حلال وحرام يذكرون ابو هريره وتي ويحكم تباشي فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه الله د رسول میراث ته کړه مونږ ګورې دلته ناس دغه میراث ته پاره ورب الکعبه او سبحان الله د خلکو چې د جمعه ته کومه نقشه د ابو هريره ته بیان کړی ده کنه دا ما په دې منځ کې تلاوت وکړو فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو والآصال. کورونه د الله الله وی ما ویلی دی خلکو ته الله د طرف نه دا ویلی شي ویلي او الله غواړي چې په دې کورونو کې د الله نوم اوچت کړی شي. دا کورونه کوم وي؟ جوماتونه. په دې کې دی د الله نوم اوچت کړی شي، د الله نوم دې پکې یاد شي، سحر ماښام دې پکې د الله پاکي بیان شي. او بیا خلق پکې الله وی پاکي بیانوي بالغدو والآصال. سحر ماښام شتي د الله بندگان الله وی شتي بیانوي څنګه چې الله وی دغه شان کوي. خو څوک دي؟ رجال لا تلهيهم تجارة. الله وی سړي رجال کار دې د سړو هر سړی دي چې کوي رجال. یو خو پیدا شوی مذکری نری نر او ماده، موږ خبره نر او د ماده نه کوو. په دې نرانو کې سړي یعنی صحیح سړی څنګه چې پکار دی. الله وی دا سړي دي صفت عجیبه د دوی دا دی لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نه غافله کوي دوی لره تجارتونه د دنیا او بیع د دنیا، د مونځ نه، د الله د یادولو نه، د زکات نه، د عبادت نه، د علم نه، دین نه منع کوي. دې مجالسو کې چې کینی لازم به دنیا له نقصان ورکړي. دا دلیل لیکل درکو لازم به نقصان ورکړي. لازم نه چې نقصان په پیسو کې که اوس یو خوند دی د هغې نه به ځان محروم کړي. ښه خوند دې ټیم کې څه دی؟ دې ټیم کې کېدای شي زه چکر ولګوم بازار ته، شیطان خو راته ښایسته کړی دی، او د ښځې او بچو سره به کینو ګپ به ولګو. څه خیال دی؟ ملګرو سره به کینو، فیسبوک به وګورو، ټیک ټاک کې به ګوتې ووو. دې نه به خوند علي که نه یا که نور څه نه وي سره مې لږ دروند دروند دی او خپې به وګرځو څه به ولو. خوند نه دی؟ دا به پرېږدي راځي وه. او دلته چې کوم خوند وسکي که نه نو دغه خوندونه به نه ټول هېر شي. بیا به ګرځې په دې پسې لیونې چې کوم ځای که به دا خوند بیا ماته را نصیب شي. خو دا هغه سړي نه تپوس کوي چې سکلی دا سړي ته په یو بیمار پسې ګرځي هغه ځاله دا خوند چې ته سکلی دی او بیا راشي ما ته وایي چې یاره خو ما د کس نه تپوس وکړو خو هغه وایي دې کې څه خوند نه وي چې څوک پې میني که نه. د هغه نه تپوس وکړه د دې بعضو بیمارانو ویډیوګانې راشي دا مشران سپین ګیري کټ کې پراته او د نشې په حالت کې لګي قرآن وایي د دې نه د خوند تپوس وکړه. دا چې د شپې په توره تیاره کې الله ته ولاړې او تلاوت کوي او جاړي که نه د دې نه تپوس وکړه. دا چې په کمزوري بدن دا چې دنیا یې شاته ګزار کړي او ناست او د الله دین یې زده کوي د دې نه تپوس وکړه چې دې کې څومره خوند دی. نو قرآن میراث د چا دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. غواړي که نه چې دغه میراث کې برخه والی الله یې موږ ټولو ته نصیب کړي. ښه قرآن د کوم کتاب دپاره چې موږ راغلي یو تاسو ته پته شتي د دې د اورېدو دپاره ملایک هم راکوزېږي. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. او لوی تلاوت ته سحر د منځه الله اکبر ته څه خبرې تلاوت ته سحر د منځه الله وی د هغې د اورېدو لپاره خو ملایک راکوزېږي. وګوره څه خوند کوي. چا چې تجربه کړي څوک سهار لمونځونه کوي ته پته ما خو محسوسه کړې دا خبره چې کله زه تلاوت کوم منځه کې نو د سحر د منځه د تلاوت ځان له خواني. یو خو سړی بلکل دمی او د دنیا د غوغا او شور او سوچونه لانی شروع شي فرش تازه او بیا تلاوت کوي او یا دې ورته غوږ ایښودی. دا جنت دی د آخرت ته جنت نه مخکې جنت دی د آخرت ته جنت نه مخکې. خو دا نه چې ته بیا لاړ شي تپوس د دې جنت د هغه چا نه کوي چې 8 بجې راباسي
چیرې دې کې خودي کوي تپوس دا که چانه وکړي چې څوک پکې اولني صف کې ولاړ په هر وخت کې دنه تپوس وکړي حدیث کې راځي امام مسلم دا حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله او ځان ته سوچ کوئ هر کله چې یو قوم د الله په کور کې راجمع شي دا موږ کې شته کې نشته موږ راجمع شو په کوم ځای کې د الله په کور یتلون کتاب الله ويتدارسونه بینهم د الله کتاب الولي یو بل سره اړی خی یو بل ته دا شته کې نشته شته معنی چې درېونه خبرې شته راجمع کېده د الله په کور کې قرآن دپاره الا نزلت عليهم السکینه د دوی زړونو ته به سکون نازلېږي وغشیتهم الرحمه او په رحمت کې به ډوب شي وحفتهم الملائکه ما چې ملائکه اوري ملائک راشي په دوی د پاسه سورې جوړ کړي ګڼه جوړه کړي د پاسه وذكرهم الله في من عنده او الله د دې خلکو تذکره په اسمانونو کې د ملائکو په مخ کې کوي بیا صرف دا نه بل حدیث کې وسر دا راځي چې دا ملائک دومره راجمع شوي چې بر رسېدلي الله ورته وایي څه کوي زما بندګان وهو اعلم بهم او الله پرې ښه پوهوي وایي الله راجمع شي څه کوي وایي ستا کتاب وایي ستا د نبي خبرې کوي په هغه درود وایي نه نو وایي غواړي څه وی الله جنت واړي لیدلې دی وینا نه الله وته وی کلی لیدلې وی نو څنګه به ير لکه لیدلې وی د دینه به زیات مهنت کو او یریږي د سنه او یریږي د جهنم لیدلې دی وینا او وی کلی لیدلې وی او وی کلی لیدلې وی نو د دینه به زیات یریدو الذي ملائکه تو نو تاسو گواشي انی قد غفرت لهم دا ټول ما بخیری نو دا بعض ملائک پکې یا الله ته وی فيهم فلان فلانه پکې ناشته هغه دې له نور راغله چې تیرېدو نو کې ناشته دوی سره الله ته وی دا دې قوم دی چې د دوی سره نه سره نه بدبخت کیږي دې به کې بخلې دي نه دې پر نور راغلي چې قران یې زده کی هغه تیرېدو سکاري خو دومره اوچتو خلکو سره ناستې چې په هغوی کې بدبخته نه وي د هغه سړي حال دی چې د دې اوچتو خلکو سره ناستې سم خیال دی چې ته په خپله به د اوچتو خلکو کې بل حدیث واوره وی کله چې دا مجلس ختم شي الله د طرف نه اعلان وشي چې ما تاسو ټول بخلي قوموا مغفورا لكم او صرف دا نه قد بدلت سيئاتكم حسنات او استاسو نیکیانی بدیانی می په نیکیانو بدلې کړې چې دا اعلان یو سړي ته روزانه کیږي او بیا روزه کې یو ورځ خو په دغه خلکو کې شي کنه چې الله کم بخلي شي کنه امید خو د الله نشته یو ورځ خو په دغه اعلان کې شي وبخلي شي کنه نو دا تاسو چې کوم مجلس کې ناسي دې ته ملائکه راجمع کیږي او څومره بدبخته وي په انسانانو کې هغه چې په هغه مجلس کې نصیب نشتی کم ته چې ملائکه راجمع کیږي قرآن د مرګ نه بعد ثواب د مرګ نه بعد ثواب هغه د قرآن سره تعلق دی سوال وګوره یا زنم یا بتنه او ولا سړی چې د ژوند او د ژوند د حقیقت ته سوچ وکړي کنه نو بس سړی چې دغه دی مرمه او دغه دی مرمه که غواړي چې د مرګ نه بعد د پسې نیکیانې سټارټ یې کنه د دې قرآن سره تعلق ساته او حدیث دی امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته مؤمن ته چې کمی نیکیانې د مرګ نه بعد رسي د
د مرګ نه بعد نیکیانې عجیبه ده یعنی قبر کې پروت دی نیکیانې روانې دي هغه د څه د لاسه علما علمه یو سړی دی الله له علم ورکړی دی او د نورو ته ښوولی دی دی په قبر کې پروت یو ثواب پسې روان ځکه چې څومره خلکو چې د هغې نه فایده اخلي خو ده ته پکې برخه رسي ونشره هی که ورسره دام دي دا د الله رحم دی اوس ښه علم یې ښوولی دی یا یې خور کړی دی اوس یو سړي علم نه دی کړی هغوی زمان خو دا موقع لاړی نه دی تللی خور یې که خوری به یې څنګه دا څوک چې نورو ته ښایي د ده مرسته کوه مالی بدني هر قسمه چې د درسونه خوروه هره طریقه چې تم دغه خلکو کې راتلی شي ښه بله دویم وولدا صالحا ترکه او شاته یې نیکعمله بچی پرېښودی ومصحفا ورثه او شاته قرآن پرېښودی قرآن یې چاله اغستی ورکړی مصحفونه یې چاله اغستی جومات کې یې ایښودي مدرسه کې یې ایښودي مسلمانانو له یې ورکړي او مسجدا بناه او یې جومات جوړ کړی او بیتا لابن السبیل بناه او یې د مسافرو د پاره یو په لاره چې تېرېږي د هغوی دپاره مسافرخانې جوړه کړي او نهرا اجراه یې وله روانه کړي او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته او کله چې دی روغ بدني روغ او د صدقه ورکړي ځکه چې دا بیمار چې صدقه ورکوي د ده او دغه کې څه فرق د بیمار د ژوند امید ختمي د روغ د ژوند امید د غریبۍ نه هېرېږي د ده د صدقه دغه کې اوچته نو قرآن هغه کتاب دی چې د دې فایده به تاسو ته مرګ نه پس هم دررسي او حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی دا موږ ټول غواړو خو صرف خبره د ارمانونو نه د درس په اوله کې ویقال لصاحب القرآن قیامت په ورځ به قرآن والا ته ویلی کېږي قرآن والا څوک دی ازده کړی یاد کړی اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لولا فخيستا واسرة او د جنت په درجو کې خیجه او ستا درجه اقا ذکر و ختمیږي کوم ذکر چې ستا آیت ختمیږي اسی ګوره ذکر نه کله د حدیث کې ما څو پیري دې خبرې ته سوچ کړی چې دا خلک څومره غافل دي یعنی دته اوس ښه صفا پته دی چې جنت مرتبه ما ته په دومره اندازه کې ملایوي څومره چې ما ته قرآن یاد ده خو یادوي یې نه یعنی دته اوس پته ده چې د جنت مرتبې دي درجې دي بر ما ته خو صرف لس سورتونه یاد دي زه به کوم ځای ته ورسم هراسې کوشش شروع کړي چې زما دا مرتبې اوچتې شي نه چې د لوی غافل هم بل لیدلی او که مې ته ووایي چې مزدورۍ کې که پیسې ډېرې ګټل غواړې نو لږ به ورسره دا کار وکړي لږ نه چې دل به یې کودله خو چې پیسې ډېرې میلاوي شي څه به وایو مونږ الله ته د قیامت په ورځ مونږ سره څه وزر دي او څه بانه به الله ته کوو قرآن حدیث کې راځي امام طبراني راوړی دی القرآن شافع مشفع قرآن سپارش کوونکی دی په آخرت کې او سپارش قبلی وماحل مصدق قرآن چې دی ماحل دی ماحل څه ته وایي د دې خپل ملګري دپاره به د الله سره بحث کوي چې الله یې وبخي دغه شان من جعله امامه قاده الى الجنه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چا چې دا قرآن خپل امام وګرځو پیشوای وګرځو عملی پکو قرآن تی مخ کې دې پسې ورستو قاده الى الجنه دا قرآن به جنت ته رسي ځکه چې په قرآن پسې روان دي لار د قرآن خي ومن جعله خلفه او چا چې دا قرآن شاته گزار کو ساقه الى النار جهنم ته به رسي استاد مرزي قرآن مخې ته ساتي
او که شاته ساتي. مخکې او شاته دا نه دی چې د قرآن مخې ته په المارۍ کې ایښودی، قرآن مخې ته ساتل د قرآن نه امام جوړول، عمل پې کول، تلاوت یې کول، هغې سره وخت تېرول، دې ته وایي قرآن مخکې ساتل. ښه دا حدیث به ووایو آخرنی حدیث او ډېر ناشنا فضیلت والا دی. حدیث کې راځي امام احمد راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي سورة البقره یې زده کړئ، په دې کې برکت دی، د دې پرېښوده حسرت او ندامت دی، او د جادوګر په دغه سړي وس نه رسي څوک چې سوره بقره تلاوت کوي. بیا وی لږ ساعت غلی و او بیا یې دا وی سورة البقره او سورة آل عمران یې زده کوي. دا پړقېدونکي ستوري دي، د قیامت په ورځ به په دې خپل ملګري باندې سوری جوړ کړي، کأنهما غمامتان. قیامت په ورځ خو سخته ګرمي ده، دې سورتونو دې دوو سورتونو به سوری جوړ کړي. ښه بیا دې ته ګوره، وی کله چې د قرآن د دې خپل ملګري سره د قیامت په ورځ میلاو شي، ملګری څوک دی؟ عمل یې پې کړی، تلاوتونه یې کړي، اورېدلی یې، ځان یې پې پوه کړی. مطلب چې هغه نه چې ایمان یې پې صرف راوړی دی. چې کله دې د قبر نه راپاسي د قرآن به ورسره میلاو شي، وی به ورته هل تعرفوني، وی ته ما پېژنې؟ هغه ورته وایي نه زه خو تا نه پېژنم. بیا به ورته وایي هل تعرفوني، وی ما اعرفک، نه زه دې نه پېژنم. بیا به ورته وایي چې انا صاحبك القرآن، زه ستا هغه ملګری قرآن یم، الذي اظمأتك في الهواجر واسهرت لیلک، زه هغه یم که نه زما د لاسه چې ستا د شپې خوبونه خراب شوي، شپې به یې تلاوتونه کول، زما د لاسه ته د ورځې تږی شوی وي. دې ته د قرآن ملګری وایي. ښه هسې ورته مه خوشحالېږه، د شپې خوب یې چې دله نه خراب کړی که نه، او چې د دنیا یې دله لږه داسې خوځولي را خوځولي نه، نو بیا راته قیسه مه کوه، زه هغه یم که نه وي. وإن او دې ته وکړئ وإن كل تاجر من وراء تجارته، نن هر تجارت ته داغه هر تاجر ته داغه تجارت هغه سیله به نن میلاوي. وإنك اليوم من وراء كل تجارة، او تا ته چې نن د کوم تجارت فایده میلاویږي هغه د ټولو تجارتونو غټ تجارت دی. فيعطى الملك بيمينه، په ښی لاس کې به ورته د جنت بچایي میلاو شي، والخلد بشماله، او په ګس لاس کې په جنت کې همیشه پاتې کېده به ورته میلاو شي. ويوضع على رأسه تاج الوقار، او د عزت او د شرف تاج به د په سر باندې کېښودی شي. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا، او بیا به د هغه مور پلار ته دومره قیمتي لباس ور واچولی شي چې دا دنیا او دنیا کې چې څوک دي دا ټول د هغې قیمت نشي ادا کولی. مور پلار به وایي بیمه کوسی نه هذا، یعنی سوچ وکړئ خبره کوم ځای ته ورسېده. مور پلار ته مور پلار به وایي چې یالله دا لباس دا د څه؟ الله به ورته وایي بأخذ ولدکم القرآن، ستاسو دې بچي قرآن یاد کړی او عمل یې پرې کړی او د هغې د لاسه د بچي د قرآن د اخیستو د لاسه مور پلار ته فایده راشي، بچو ته رسي، کور کې اثري. کم سړی چې د قرآن تلاوت ډېر کوي، کم سړی چې په قرآن باندې عمل ډېر کوي، کم سړی چې په قرآن باندې ښه پوهېږي، د دې اثر ورب الکعبه د ده په بچو باندې، د ده په ښځه باندې، د ده په مور پلار باندې. زه د دنیا خبره کوم، آخرت لا پرېږده. ولې؟ ځکه چې د ادب یې زده کړی دی د الله د دسترخوان نه، هغه ادب بیا د ده نه نقل شوی دی د ده بچو ته، د ده ښځې ته، د ده مور پلار ته، د ده خاندان ته. دا عزت که څوک غواړي نو د هغې دپاره به څه کوي؟ دې مجالسو کې به شرکت کوو. نو انشاءالله د نن نه به زموږ د مبارکه دوره شروع شي. دې کال له دوره ما ورته ډېر سوچ کړی و، څو میاشتې وخت کې
چې دا به په څه طریقه کوو، دا به په نوي اندازې انشاءالله. او دې له عنوان ما یې ښودی دی قرآن کې د سوچ او د فکر سفر. دا به داسې نه لکه څنګه چې عامې دورې کېږي، عام علما یې کوي او موږ به هم مخکې کولې، لکه د یو ټکي معنی څه ده، سلفو څه ویلي دي، دې طرف ته ډېره توجه وي. نه موږ به په دې دوره کې دغه طرف ته ډېره توجه نه کوو. موږ به توجه ډېره هغه سوچ او فکر ته کوو چې دا خبره ولې الله دې سي وویل، ولې دلته دا خبره دې سي ده، د هغې نه فایدې راویسته، حکمتونه راویسته. کوشش زما دې سي ده انشاءالله، اگر که دا ګران کار دی، دا د هغه بل تفسیر نه ګران دی، ځکه چې هغه نورې خبرې خو علمي خبرې دي، هغه کتابونو کې هم شته او یادې کړي دي خلکو، او چې بار بار سړی تفسیر وایي هغه اکثر ذهن کې، خو یعنې یو څو ایتونه ویل بیا د هغې نه حکمتونه راویسته، دا سوچ غواړي. نو زه چې ستاسو مخې ته کښېنم که نه، نو د هغې نه مخکې ما یو څو ګنټې ځان له ناسته کړي. نو اگر که دا لږ ګران دی، خو زما دا شوق دی چې زه دې مسلمانانو ته، دې وروڼو او خویندو ته د قرآن بعض حکمتونه، بعض فایدې، بعض ملغلرې هغه زه دوی ته وښیم. دغه مې مقصد دی. نو سفر زموږ دې پرله د نورو سفرونو جدا دی، او انشاءالله دا مې امید دی د خپل رب نه، که ژوندی وم او الله طاقت راکړو، نو موږ چې آخري سر ته رسو، تا به دومره حکمتونه را جمع کړي، او دا ایمان به دې انشاءالله ډېر شوی، او ترقی به دینداري کې وکړو، د الله سره به دې محبت ډېر شي، د الله د کتاب سره به دې محبت ډېر شي، او ګټې د دنیا او د آخرت هغه به ستا په لاس شي. نو دې کال انشاءالله زمونږ داسې اراده ده. او ټولو ته دا نصیحت دی چې ځان سره یو رجسټر، یو نوټ بک هغه ساتي چې کوم اهم، ځکه چې حکمتونه به دې پرله بیانېږي، هغه د نوٹ کولو لایق وي. نو چې هغه سړی ځان سره نوٹ کړي، دې آیت کې دا غټ حکمت دی، دې آیت کې غټ حکمت دا دی. ها دغه شان یو قرآن ځان سره، یو مصحف، او زموږ یو ملګری د الله دې ورله اجر ورکړي، هغه بعض راوړي دي ملګرو، خو که بیا هم چاته ونه رسي، هېڅ خبر نه، مکتبې ته ورشه، ځان له یو مصحف بل چې هغې باندې ستا نوم لیکلی شوی، ته ځان سره وړي راوړي، جومات کې ګډوډ شي، نو چې تا سره بل دا دلالت کوي په دې چې ستا سره غم او سوچ دی. او دغه شان کوم درس چې وشي، نو قصه وله مه ختموه، خیر دی سبا یو پیر بیا واوره، بل ورځې بیا واوره، او ته ګوره که دې 2 میاشتو کې ستا ژوند بدل نه شو که نه، بیا ماته ووایه. نو الله رب العزت دې موږ له طاقت راکړي، او څنګه چې الله طاقت ته شروع کولو راکړو، الله دې موږ آخري سر ته ورسوي، او الله دې موږ له روغ صحت راکړي چې دې دوره کې څه خلل را نشي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.